طالبانو د علماو پر غونډه برید کوونکي وژل شوي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په سلامونو مارکلی کوم ګرانو لیدونکو. که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. طالبان وایي چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د علماو لوی غونډې ځای ته نږدې 2 کسان چې ډزې وکړې د دوی د ځواکونو لخوا وژل شوي دي. ویل شوي چې دغه 3 ورځنۍ غونډه کې په زرګونو کسانو ګډون کړی دی. د فرانسې خبري اژانس له کابله لیکي طالب چارواکي ویل چې 2 کسانو د غونډې ځای ته نږدې د یو کور له بام څخه ډزې پیل کړې، خو هغوی ډېر ژر د دوی د مجاهدینو لخوا وژل شوي دي. ویل کېږي د غونډې تالار ته رسنۍ نه دي پرېښودل شوې او یوازې ملي راډیو د غونډه په ژوندۍ بڼه نشروي. دوستانو زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه مهمو پیښو لپاره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.